دا په کونړ کې د سرکاڼو او ناړۍ ولسوالیو هغه اوسیدونکي دي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ملیشو د ظلم او وحشت او توپچي بریدونو له امله له خپلو کلو اسداباد او نورو خوندي سیمو ته په راکډه کېدو مجبور شوي دي. کونړ کې د سرې میاشتې مسؤلین وایي دوی د همدې بېځایه شوو 4,000 کورنیو سره نغدي مرستې پیل کړي چې هرې کورنۍ ته به 15,000 افغانۍ ورکړي. په ټول کونړ کې 4,100 کورنیو ته نغدي مرسته توزیع کوو چې فی کورنۍ ته 15,000 روپۍ ورکول کیږي او دا هغه کورنۍ دي چې د پاکستان د توپونو د جنګونو د وجې نه په خپلو کورونو نه بېځایه سوي دي او د خپلو خپلوانو کره په نورو ځایونو په امن ځایونو کې ډېره سوي دي. بل پلو د پاکستاني ملیشو د بریدونو له امله بېځایه شوي کډوال چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي له دغو مرستو یې مننه وکړه او په ورته نورو مرستو یې ټینګار وکړ. جنګ د خاطر رالو او زموږ دا کورونه پورغاڼه پاکستان طرف نه وان مرمۍ باندې راله ولګېده زموږ ډېره کورونه هر څه خراب شو. مرستې د خاطر موږ ډېره منندوی او شکرګزار یو. دا کافي بیا موږ دپاره نشته زموږ هر څه پاتې دي همدې سرپناه نه لرو د غم نه لرو او غواړو چې موږ سره نور مرستې هم وکړي. پاکستان رژیم موږ باندې ډېر زیات تېری وکړو مزایل را باندې راویستل او کورونه یې راله ویشتلي دي او د سرې میاشت نه موږ ډېره منندو چې موږ سره مرسته وکړه. زموږ کورونه هم په مزایلو لګېدلي بمبار هم را باندې کلی دی څوک د شپې راووتل څوک د ورځې راووتل او ځینې خلک اوس داسې ځایي خلک پاتې وو چې بازار یې هم راله ټول ویجاړ کلی دی. کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې مسؤلین وایي د پاکستاني پوځي رژیم د بریدونو په ترڅ کې نږدې 6.5 زره کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.